قدرمن سي قرباني رسول الله تاسو ډیره مننه ډیره شکریا ده کوم چې زموږ په کال واخیستو. مهرباني. کاري صاحب زما یو ملګری و دلته ما سره په دوبۍ کې و که نه، او هغه سره شیعه و او لکه ډیره داسې لکه یو قسم ته ورورولي شانتې مو ورسره. نو بیا ډېر وخت مونږ د خپله کې ګپ شپ او بیا هغې دې بعد بیا مونږ د ستا د لایف چې کوم ده دا مونږ به یو ځای دواړو یو ځای لیدو. نو هغې کې ډېر ټیم ووتو نو بس هغه بلکل داسې شولو چې هغه د خپل مکمل د خپل دین نه هغه زړه موړ شو. الله اکبر. الله نو لکه داسې زړه موړ شولو چې ما ته به ویې چې یاره لکه زه نور بس ما هېڅ نه دي په کار، به زه یم چې د دنیا نه هم لاړ شم. ما ډېر په تورو تیارو کې وخت تېر کړی دی. نو بیا داسې مونږ یو ملګری و ما هغه سره خبره وکړله، هغه وی چې اوس زه ورسره خپله میلاویږم. نو بس هغه کاري صاحب چې کوم دی پاکستان نه راغلی و دوبۍ ته به لکه روجې کې په چاندې ته راغلی و. نو زه هغه وخت ریاد کړم نو ما ته اوس هم ډېره سخته جړه راشي چې ما دا ملګری هغه مولوي صاحب سره میلاو کړو. هغه مولوي صاحب په خپو کې پروت و، ډېر زیات جړېده چې مونږ ډېر نبي علیه السلام ګستاخي کړي دی دا دی، او زه ډېر سخت جړېدم. الله اکبر. نو هغه ټیم کې بس هغه اسلام قبول کړو، هغه ته کلمه وښیله، ټول په هر څه هغه باندې پوه کړلو. نو هغې نه پس تقریبا د هغه 4مه ورځ وه چې هغه اکسیډنټ وکړو، وفات شولو. الله اکبر. نو زه اوس هم هغه یادوم لکه زما په زړه کې هغه لکه اوس هم ناسته. زه اوس خپله قطر کې پاتې کېږم خو ما نه هغه زړه نه هغه کس نه ووځي. نو زه یم که هغه شیعه وم په هغه وخت کې لکه زما زړه ته ډېر زیات نږدې و. که هغه سني شوم خو زه افسوس دا کوم چې ما سره هغه لږ وخت زیات تېر کړی وی. نو دعا ورته کوه الله دې رحم ورباندې وکړي چې اسلام یې قبول کړی. دا لوی د خوشحالي ځای دی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو دپاره چې الله جل وعلا دته هدایت نصیب کړل. نو داسې به کله د مونږ خپرونې کتلې او یا به دغه موضوعات به کتل څه احساس به کول تاسو سیناس به ورسره؟ مونږ به چې ناسو اکثر به دا ډېر زیات خفه شولو. نو هغه ځنه ټیم کې به مونږ بیا ډېر هغه خفګانه نه به مونږ به د الله یو بند کړلو، واپس به مونږ بند کړلو. نو هغه وی چې لکه زه اوس دته چې د مولوي صاحب چې کومې خبرې دي او زه خپل ځان کې کومه کمي وګورم نو زه یم چې ما ته په دغه وخت کې مرګ راشي چې زه دغه وخت کې مړ شم، چې زه نور سره بلکلي د ژوند نه کم تېر. دا د کوم ځای و؟ دا د پنجاب فیصل آباد اوسېدونکی و. الله په نږدې کېدو به پښتانو سره پښتو ورتله. پښتانه په توپ والا پښتانه څه کوي؟ پښتانه خو د بډه چینارو عالم دي که نو پښتانه خبره د اسلام او د دین را مخکې کوي. دا پښتو یارې په توپ جیني والا پښتانه که دومره نران وي خپلې کارونه دي سم کړي نه. بس کاري صاحب الله پاک دې ستاسو ته د ژوند ډېر لوی ورکړي، زمونږ د زندګي دې الله پاک تاسو ته درکړي چې تاسو د کوم زندګي الله موږ ته نه راکوي. د تاسو زندګي الله موږ ته نه راکوي، الله دې موږ تاسو ټولو ته په خپلو ژوندونو کې برکتونه راکړي. بس موږ خو به دعاګانې کوو کاري صاحب چې زه تاسو نور ټیم نه خرابوم، خو الله دې تاسو همیشه د موږ دپاره ژوند ولري. دا د تاسو دپاره د خوشحالي ځای ده. هغه اسلام قبول کړی ده او اسلام قبول کړل، الله جل وعلا به تاسو په جنت کې سره یو ځای کوي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مو خو غواړو ام دې خلقو ته ګوري ام دغه شی د اوس وفات شوی د موږ د دعا ورته کو چې الله دې مغفرت ور نصیب کړي، الله دې رحمت ور باندې وکړي. ګوره دا د باړه چنار شی وته وایو ام دغه شی ده موږ دعا ورته کو الله دې رحم ور باندې وکړي، الله اسلامي قبول کړي، الله حقيقي دین ته راغله ځکه الله دې خیر اراده ورته درلودله. امين. الله جل وعلا به موږ تاسو ته په دې ټولو کې دا موږ د المؤمن دارالحفاظ چې څومره مخلص ملګري خادمان دي دا ټول په دې کې شریک یاستو. چا چې له موږ سره دلته اخلاص کړی دا ویډیو شیر کړی دا تر دې ځایونو پورې دغه خبرونه رسولې دي
الله به تاسو ته اجر درکړي، ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته رب العالمین جل وعلا اجر ورکړي، ځکه چې الله جل وعلا دین ته اوس ګوریا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وای کچیر یو انسان د تا علی رضی الله عنه ته وای یو انسان د تا په لاسونو هدایت قبول کړي دا تر سلو سرو خانو بهتر د وای د تا لپاره. اصل سرو خان نبی علیه السلام مثال ورکړي، د دې مطلب څه شي ده؟ خانجان اکا کړي بل ور داسې کمنټ وکړل غوسه نه کوم نو چې ته سړی سي بیا به زه غوسه نه کوم ښه سړی سي اوس خو نر یې مدګیر او بریتون دیم سي سړی سي بیا به غوسه نه کوم ښه کړي بیا داسې کمنټ وکړل بیا دی بولا کوي پس ګوري دوستانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلو سرو خانو مثال ورکړی دا وای که یو سړی یعنی په هغه وخت کې یو وخت دومره قیمت درلودل لکه د نن زمانه کې یو لیکزیز قیمت لري 2015 ماډل پوهیږي که نه پوهیږي نو تو سل امدا لیکزیز موټر صدقه کړ څومره اجر څومره پیسې څومره دی الله په لار کې به دومره خرڅه کنه ډیر شي دی نه ډیر شي دا سل لیکزیز ستر یو ځای کړي دا صدقه کړي دی الله په لار کې الله به څومره اجر درکړي. نو نبی علیه السلام ورته وایي که یو سړی د تا په لاسونو الله جل وعلا هدایت قبول کړل او هدایت راغلل دا تر دې سلو خانو تات یعنی تر دې سلو لانکروزرو د تا لپاره بهتر ده. الله اکبر الله اکبر. نو دا د خوشحالي ځای ده الحمدلله. دا پرون چې له موږ سره د خیبر پښتونخوا تختیدلې د کلیسا مزدورانو او اس پی پریمنځونکو د خیبر پښتونخوا له ځوانانو خو شرمېږي یو راځي عیسوي ته اسلام خودلې دلته اسلام قبول کی بل راځي هندو ته اسلام خودلې بلا د خیبر پښتونخوا د پښتنو درو ګرځيږي بیا ماته وای د خلکو صفات ولې ته کوي تو خو د کلیسا مزدور راسي د ما مړې مورته کنځلې کوي به شرف به عزته تو خو د کلیسا مزدور د سپو پریمنځون کې تو خو راسي مړ نه دي درنه خلاص سې شپه ورځ کنځلې ورته کوي یو مې د سړي زوی در پکې ونل سنن دی راوستي د عیسوي ته عیسوي شوی ملحد سولې د سپو پریمنځون کې سولې اما د خیبر پښتونخوا ځوانان د دوی په ځواني د رب برکتونه نازل کړي اله العالمین د دې ورته خودلې بیا دلته ما تراسي وای ته په دې خلقو پسې غږیږي ولینه والله دا بعضې د کلیسا مزدورانو د سکاټ میلر زمنو ته وایم د دغه د خیبر د پښتونخوا د سپو بلا د تاسې ته در وګرځېږي ته خو دلته راسې ما ته وایي د تا مور د تا پلار د تا خاندان د تا ښځه او د خیبر پښتونخوا ځوان را روان سوی وای قاري صاحب صبر وکړه هندو ته مې اسلام ورښودلی دی چې دلته کلمه ووایي الله اکبر لا اله الا الله قاري صاحب ودرېږه عیسوی مې راوستلی د اسلام قبلوي قاري صاحب ودرېږه شیه مې راوستلی ملګری مې راسره اسلام مې راسره قبول کړی کلمه د شهادت ورته ووایه دومره فرق نعره تکبیر اکبر ولله اکبر الله اکبر ولله الله السلام علیکم ورحمت الله زمکیو دی اسمان فرق مو ده سره دا خبره مې په دې خاطر وکړه دلته د مسلمانان ټول په یووالي او په اتفاق او په اتحاد راځي بیا کله کله د مال خولي راوځي چې ما زه د خیبر پښتونخوا والله لکه د خپل جسم سیمې څومره راته ګران او راته قدر لري همدغومره راته قدر لري د خیبر پښتونخوا پښتانه په دې دا خبره ډیره بده لګیږي ور باندې بلیږي چې ته دې خلقو ته ولې دومره د محبت خبره کوي نو د محبت خبره به ولې نه ورته کوم رب دې تا په دغه غبرګو سترګو ړوند کړي ما په اته کاله کې په خدای قسم که یو د کلیسا مزدور د سکاټ میلر زوی لیدلی وي چې هندو یې راوستی وي سره د اسلام کلمه د شهادت ورته وایي دا د خیبر پښتونخوا څومره پښتانه راځي دا څوم ځل داسې راځي او هندوان او عیسویان ورسره راولي او دلته ورته وایي د شهادت کلمه ورته ښیو دا که نه ده ته په یو څه کې غیرت لرې هغه دا ده چې د دوه ملکونو د مسلمانانو په منځ کې د کلیسا په دروازه
کې ناس یې کس کې د مشر په دروازه کې ناس هم وایي او بیا د مخالفت خبرې کړي موبیل دا خو ولا مسلمان د مشر په دروازه کې ناس د کلیسا په دروازه کې ناس یې او سپي پرې منځي او د دوه مسلمانانو په منځ کې د یو بل سره د دښمنۍ د توهین د سپکاوي خبرې دا کار تا کړی ده او بیا په بدل کې دلته راغلی د مور او د پلار کنځلي دا کار تا کړی ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم محترم السلام. څنګه یې؟ مهرباني وکړئ. الله خوشاله کړي. مفتي صاحب محترم ته راغلم یو مختصر غونډه رباعي وو مفتي صاحب محترم ته بلګه غونډه دغه ملاوي شي دما بابا جان قاری شفیع الله صاحب ابابیل جان نه دلته یو کس دا خبره می ترسو کړله چې د مسلمانانو په هسي دلته یو کس راغله د مردګاو نومیو د څه شي مردګاو نومیو نو ما د خلق وتویل ملدا سری سبا دا را پسې وای چې قاری صاحب خلق وتویل مردګاو حالان کې دی اغنو مردګاو نو سراغ لوي ايدي تا مور دي تا خزه دي تا پلار دي تا خاندان نو دغه مردګاو ته ما ویل دا نوم سي مردګاو دي ته ما ویل سیمه کوه به غیرته دغه مردګاوی دی پرېږده نو دا خبر مې دي خلقو په خاطر تاسو دا اوس ځوان ولیدل ګوري په شیا باندې خفه او غمجن وو بیا شیا موږ ته وایي اهل سنت والجماعت دي موږ دښمنان دي الله اکبر موږ کړي تاسو دښمنان وایي قران مو درخودل موږ کړي تاسو دښمنان وایي شیا او ته وایم دي پیغمبر علی السلام اهل بیت مو در پیژندل نه موږ کړي تاسو دښمنان وایي دین او پیغمبر او قران ته مرابله لاس یا نه موږ به درته ویلي وس فاطمه رضی دولس امامانو ته عبادت او سجده لګوي دا څلور وستو ته وکړي بیا به مو داسې درته ویل نو موږ الحمدلله مسلمانانو ته خیر خواهان یو دا کدي ارجای مسلمانان وي والله اې د کلیسا مزدورانو د پنجابیانو غریبانو اسرنګ بد دک بدا پنجابیان په تاسو شرف نه لري اې د کلیسا مزدورانو د سکاټ میلر زمانو او سیکولرانو کبدي د پنجابیانو غیرت او ایمان تر تاسو زیات نیوي زو غخپل خدای د دې بیچارهګانو اسی په بيستو کې رنگ بد سوی ده د بعضی ظالمانو للاسه کته سو خل کړی و بنر جو پنجابي او کڅو کور د زبان سره د قران او دین او اسلامي را سره قبول کړل ايوه سندایو غالبا نکسي هذا سندو ما وزن درس قاری صاحب لیکن دوی ټول تمرکز به په دې وسري مسلمانانو څنګه توهین وکړي مسلمانانو څنګه سپکاوي وکړي مسلمانانو باندې څنګه ټاپي ولګو مسلمانان څنګه پر خپل مسکري او بل دښمنان نه خیر والله کوم دا کار دی المؤمن دار الحفاظ په پاڼو کې یو زمری ته هغه الله اکبر زدي کلیسا مزدوره ورڅ کلیسا کې د سجدي ولګو زدي کلیسا مزدوره زدي کلیسا مزدوره ورڅ د کلیسا کې د مزدوري وکړه مفتي صاحب محترم زما غږ راځي وځانو باندې نمونه مردګاوان کې دی بیا د راځي د غیرت خبرې کوي لا حول ولا قوه الا بالله نن د موضوع